السلام علیکم. آیا کله مو بخارۍ ته لاس وړی او پام مو کړی چې په څومره چټکتیا سره بیرته لاس واپس کوئ؟ دا څه وجه کیدای شي؟ میکانیزم یې څه دی؟ کوم سیستم پورې مربوط دی؟ نو راځو په دې باندې بحث کوو. دغه چې کوم دی د نروس سیستم، مطلب د عصبي سیستم پورې مربوط دی. د نهم کلاس د بایولوژي چپټر نمبر 6 دی، شپږم چپټر دی. په دې کې نروس سیستم دی، عصبي سیستم دی. راځو په دې باندې اوس بحث کوو. ګورئ زموږ تاسو په بدن کې چې لا کوم کوارډینیشن دی، صحیح ده؟ کوارډینیټ پیژنئ؟ کوارډینیټ مطلب مرسته کول، کومک کول. خو دا کوارډینیشن چې کوم دی، کوارډینیشن مطلب همغږي. د بدن سیستمونه څه دي؟ دا را کوارډینیټ شي، یو بل سره څه شي وکړي؟ همغږي وکړي. څه شي وکړي؟ کوارډینیټ شي. نو دې ته ویلی شي کوارډینیشن. مطلب د دغه بدن سیستمونه یو بل سره په شریکه کار کوي. او کوارډینیشن چې کوم دی، همغږي چې د بدن د سیستمونو ساتي، هغه دغه دوه دانې سیستمونه په دې کې شامل دي. صحیح ده؟ د کوارډینیشن کې کوم سیستمونه دي چې په شریکه کار کوي؟ یو چې کوم دی همدغه نروس سیستم دی، صحیح ده؟ او بل چې کوم دی هغه د انډوکراین سیستم. څه شی؟ انډوکراین سیستم. نروس سیستم باندې به اوس بحث وکړو، او د انډوکراین سیستم چې کوم دی دې باندې به د خیره په بل لیکچر کې بحث وکړو. اووم چپټر دی، هغه د نهم کلاس د بایولوژي. صحیح ده؟ ښه، اوس راځو موږ بحث کوو په دې نروس سیستم باندې. ګورئ دا نروس سیستم چې کوم دی دا ډېر زیات امپورټنټ دی، ډېر زیات ضروري دی د انسان د بدن لپاره. تاسو ته به خپله پته وي، خو راځو اوس دا یو وایو چې څومره ضروري دی. او دا چې دی دا ډېر کمپلیکس هم دی. ښه، په هیومن باډي کې د انسان په بدن کې چې تر ټولو کمپلیکس دی هغه دی اول برین. صحیح ده؟ څه شی؟ برین مطلب دماغ. دماغ د انسان په بدن کې تر ټولو کمپلیکس ارګن دی. صحیح ده؟ او بیا د دې نه بعد چې کوم دی هغه آی ده، مطلب سترګه. د هیومن آی څه ده؟ د انسان سترګه. دا بیا ټولو نه کمپلیکس ده. نو دا نروس سیستم چې کوم دی دا امپورټنټ هم دی او زیات کمپلیکس هم دی، مطلب پیچیده دی، مغلق دی. ګورئ محیطي عوامل د دوی درک، محیطي عوامل زموږ ستاسو چاپېریال کې چې کوم عوامل دي که نه، د هغوی درک، هغوی حس کول، دغسې او د باډي کنټرول، دا د دوی وظیفه ده. ګورئ اول به دا څه شی کوي؟ محیطي عوامل به حس کوي. زموږ ستاسو په دې محیط کې چې څومره عوامل دي موږ تاسو پورې مربوط دي، هغه به څنګه کوي؟ حس به کوي. او دویم دا چې زموږ ستاسو دغه بدن چې کوم دی دا به موږ تاسو ته کنټرول کوي. نو بډي کنټرولر هم دی. ښه، څه شی دی؟ بډي کنټرولر مطلب زموږ ستاسو د بدن اداره کوونکی، کنټرولونکی. صحیح ده؟ یو انډوکراین سیستم هم دی، هغه هم کنټرول کوي. خو دا دواړه چې کله په شریکه کار وکړي، ما مخکې ویل چې دې له ویلی شي کوارډینیشن. څه شی ورته ویلی شي؟ کوارډینیشن ورته ویلی شي. دوی په شریکه کار کوي. نو هیومن نروس سیستم چې کوم دی د انسان د بدن د عصبي سیستم، دا څه شی کوي؟ د انسان د بدن چې کوم دی هغه کنټرول کوي. ښه، اوس په دې کې چې کوم دی یو لفظ راځي، تاسو شاید ډېر اورېدلی. صحیح ده؟ هغې ته ویلی شي نیوران. څه شی؟ نیوران. صحیح ده؟ یا نیورون یو شی دی. ها، دا چې کوم دی ګورئ دا نیورون څه شی دی؟ دا دی structural and functional unit. صحیح ده؟ structural مطلب جوړښتیز، structural مطلب جوړښتیز and functional مطلب وظیفوي. موږ د سیل په تعریف کې ویلي کنو چې سیل څه شی دی؟ structural and functional unit دی. structural and functional unit دی د چا؟ د living organism، د ژوندیو موجوداتو جوړښتیز او وظیفوي واحد څه شو؟ هغه سیل. اوس تاسو وګورئ دا هم structural هم دی او functional هم دی، مطلب جوړښتیز هم دی او وظیفوي هم دی. صحیح ده؟ جوړښتیز او وظیفوي واحد دی. خو د چا دی؟ د نروس سیستم. نو مقصد د دې نه دا معلومیږي چې دا نیورون څه شی دی؟ دا د نروس سیستم، د عصبي سیستم څه شی دی؟ حجره ده. صحیح ده؟ د هغې structural او functional unit دی. ښه، نیورون څه شی شو؟ structural او functional unit شو. د کوم ځای؟ د عصبي سیستم. صحیح ده؟ ښه، اوس د عصبي پیغامونه چې کوي دا د بدن د مختلفو غړو لکه د انساج چې کوم دي یا خپله عضلات، غدې او دغسې نورو نیورونونو ته دا څه شی کوي؟ لېږدوي. مختلف پیغامونه چې کوي عصبي هغه مختلفو غړو ته لېږدوي. دا چې کوم دي دا ډېر فاسټ دي، ټیټ دي. صحیح ده؟ په دې باندې بیا بحث کوو. ښه، او بیا انډوکراین سیستم چې کوم دی هغه بیا سلو عمل کوي، هغه ډېر سلو وي که نه، خو دا چې دي ډېر ټیټ کار کوي. ګورئ اوس راځو موږ وایو دا نیورون خو موږ ویل چې structural او functional unit دی. اوس دا څنګه جوړ شوی دی؟ کوم موادو نه جوړ دی؟ کومې برخې مثال لري که نه؟ څه کوي؟ ښه، اوس راځو موږ وایو structure of neuron. څه شی؟ structure of neuron. structure د چا؟ نیورون یو شی. صحیح ده؟ د نیورون سټرکچر وایو چې دا نیورون د څه څه نه جوړ دی. ښه، ګورئ مختلف ډولونه لري دا نیورونونه. ښه، مختلف شکلونه لري، ډولونه لري که نه. دا چې د دې ټولو جوړښت بیا یو قسم دی، یو شانته جوړښت لري دوی. صحیح ده؟ او د عامو حجرو په حجروي غشا او دغسې موږ عامو حجرو کې کومې برخې ویلې؟ حجروي غشا مې ویلې وه، هسته مې ویلې وه، سایټوپلازم. دوی هم د عامو حجرو په شانتې هسته هم لري، سایټوپلازم لري او حجروي غشا هم لري. ښه، بل چې کوم دی د دوی د هسته په حجروي جسم کې یو خاص ځای دی، زه به دلته تاسو ته وښیم. د دوی هسته په کوم ځای کې؟ په حجروي جسم کې، هغې له سیل باډي وایي. ښه، په حجروي جسم کې د دوی هسته وي، او په سایټوپلازم کې د هستې په شاوخوا کې چې که نه دا سایټوپلازم څه دی؟ د دې هستې شاوخوا کې. موږ خو لکه سیل باندې عمومي بحث کړی چې د دې دغه نه بعد څه د نیوکلیس یا هستې نه بعد څه شی دی؟ دا ټول سایټوپلازم دی تر سیل ممبرین پورې. ښه، اوس راځو د دې پارټس وایو. اول نمبر کې چې کوم دی، اول نمبر کې هغه د سیل باډي. څه شی؟ سیل باډي. ګورئ تاسو دې لفظ ته وګورئ، سیل څه شي ته ویلی شي؟ حجرې ته. او باډي مطلب جسم.
حجروي جسم د حجرې دا کومه باډي چې کوم ده وري په دې کې چې د هسته او سایټوپلازم په حجروي جسم کې یا په سیل باډي کې څه شي هسته او سایټوپلازم صحیح ده دویم چې کوم دی هغه ډندرایټ څه شي ډندرایټ دوی چې د شاخونو په شان راوتی ښه دا په زه اوس یو رسمومه بل څه شي دی ډندرایټ څه شي ډندرایټ پښتو معنا نه پوهېږم لري به کنه خو دا چې کوم دی د دې د برخې یو نوم دی ډندرایټ دا د شاخونو په شان دي او دا چې د سیل باډي نه راوتی د دې حجروي جسم نه راوتی صحیح ده او څه شي کوي دوی چې کوم دی پیغام اخلي د سیل باډي نه صحیح ده بل چې کوم دی د دریم نمبر کې د دې یو پارت د اکسون ورته ویل شي صحیح ده څه شي اکسون صحیح ده اکسون یا اکزون اوس دا اکزون څه شي دا اکزون څه دی اکزون دا د دې سیل باډي نه راوتل شان رشته ده د دې سیل باډي نه څه شي دی راوتل شانتي رشته ده او دا څه شي کوي تاسو ته پته شته ګوري د عصبي پیغام د نیورون اخیری برخه ته لیږدي اخیری برخه ته وړي ته لیږدي او ګوري د اخیری برخه پوري او د ډېر اکسونونه چې کوي هغه د مایلین شیټ په واسطه مایلین پوخ شیټ پوخ ته وایي مایلین پوخ په واسطه باندې پوښل شوی او دا مایلین چې کوم دی مایلین دا په خپل پروتینی صحیح ده دا به زولي کما مایلین ګوري دا مایلین څه شي پروتینی او د شحمي شانتي پرده ده فرض کړئ دا دی یو نیورون څه شي دا د زموږ تاسو د عصبي سیستم یو سټرکچرل او بل څه شي فنکشنل یونټ مطلب نیورون دا څه شي دی نیورون دی دا د دوی ډندرایټونه دي فرض کړئ صحیح ده دا څه شي د دوی څه شي شو ډندرایټ شو دا څه شي شو د ډندرایټ شو او دا ډندرایټ شو د دې په منځ کې چې کوم دی دا نیوکلیس دی څه شي دی مطلب هسته ده او نور د هستې نه دي خو تاسو پیژنئ دا څه شي دی سایټوپلازم دی څه شي دی سایټوپلازم دی اوس د دې نه د حجروي جسم نه دا څه شي دی دا سیل باډي ده دا څه شي دی سیل باډي ده مطلب د حجرې د جسم چې کوم دی دا دی او په دې کې موږ ویلي نیوکلیس دی پکې او بیا پکې سایټوپلازم ها اوس د دې نه راوتلې برخې ته صحیح ده د دې نه راوتلې برخې ته موږ وایو څه شي ورته وایو اکسون ورته وایو څه شي ورته وایو اکسون ورته وایو ګورئ دا څه شي شو دا شاخونه شانتي چې کوم دي دا شو ډندرایټس څه شي ډندرایټس او دا څه شو دا په خپل په دې منځ کې چې کوم دی دا څه شو سیل باډي شو د دې حجرې دا باډي چې کوم دا جسم چې کوم دی دا بدن دا شو اوس موږ ویلو چې د دې سیل باډي نه راوتلې برخه ته موږ څه شي وایو اکسون وایو صحیح دا چې کوم دا د سیل باډي نه راوتلې برخه ده دا د سیل باډي نه راوتلې برخه ده او دا چې کوم دی یو شیټ لري موږ خو شیټ ویل کوم شیټ لري مایلین شیټ لري کوم شیټ لري مایلین شیټ لري ها دا فرض کړئ دی اکسون دی صحیح ده سیل باډي نه راوتلې برخه څه شوله دا شو اکسون اوس ګورئ په دې اخر کې چې کوم دی دا د بل شانته شیپ غوره کړئ ها صحیح ده دا فرض کړئ هغه شو د اخر شو د اکسون او دا عموما داسې ګول به تاسو لیدلی داسې د ګول شانتي شیپ لري اخر کې ښه اوس تاسو ګورئ موږ د نیورون برخې وایو نیورون څه شو یو سیل باډي شو په دې کې څه شو نیوکلیس شو او سایټوپلازم شو مطلب هسته او سایټوپلازم بل چې کوم دی دا شاخونه چې راوتي دي ته وایو ډندرایټ څه شو ته وایو ډندرایټ دا راوتلې برخه چې کوم دی دا لکه شانتي دا څه شي دی اکسون دی څه شي دی اکسون دی صحیح ده اکسون دی ډندرایټ شو اکسون شو سیل باډي شو نیوکلیس شو یو بل څه په شو ما تاسو ویلي مایلین شیټ څه شي دغه خپل دا پوښ شانتي چې کوم دی دا مایلین شیټ دی دا ټول بندونه شانتي ښکاري صحیح ده مایلین شیټ صحیح ده دا د مایلین پوښ دی او ما درته مخکې ویلي چې دا څه شی دی پروتیني او شحمي پرده شانتي ده د دې اکسون نه تاو شوې ده اوس ګورئ د دې نیورونونو قسمونه دي کاینډز اف نیورونز ورته ویلی شي یو چې کوم دی ګورئ هغه د سنسري نیورون څه شی نمبر 1 د دې یو کاینډ دی هغه د سنسري سنس پیژنئ سنس څه شي ته وایي حس ده سنسري نیورون مطلب حسي نیورون پښتو کې دې څه وایي حسي صحیح ده حسي نیورون دا څه شي کوي ګورئ د پوستکي نه دا د اطلاعات معلومات دا ډیټا چې کوي دا راواخلي او مغز ته وړي او بل چاته وړي دغه نخاع چې مرته ویلی شي سپاینل کارډ هغه ته وړي سی ان اس ته وړي څه شي کوي دوی د پوستکي نه دا معلومات او ډیټا راخلي او کوم ځای ته وړي ګورئ د سکین نه د معلومات او ډیټا راواخلي د محیطي عصبي سیستم نه چاته راوړي سی ان اس ته سنټرل نروس سیستم صحیح ده مرکزی عصبي سیستم په دې باندې اوس بحث وکړو ها دې مرکزی عصبي سیستم ته راوړي په مرکزی عصبي سیستم کې دوه دانې برخې یو ته برین ویل شي دا کوپړی کې او د دې دا چرڅ ده اخر کې دا تاویږي چې دغه ځای
د دې ځای نه چې کوم دی بیا د ملا په دې تیر کې دغه تللی دی د شمزۍ کې د سټار شانتې تللی هغې ته نخاع وایي سپاینل کارډ ورته ویلی شي ښه نو یو څه شو سنسري نیورون شو دوی به څه اخلي حس به اخلي کوم ځای نه به اخلي پوستکي نه محیطي عصبي سیستم نه به اخلي چا ته به وړي سی ان اس ته سنټرل نروس سیستم ته مطلب مغز ته به وړي او سپاینل کارډ ته به وړي دویم چې کوم دی په هغې کې دی موټور نیورون څه شی موټور پېژنئ موټر ته ولې موټر وایي موټر ته ولې موټر وایي تاسو ته پته شته ښه ګورئ دوی څه د نخاع نه څه او د دې مغز نه دا کومه ډیټا چې مخکې سنسري نیورون راوړله د اطلاعات او معلومات او کنه دا څه دا چا راوړه سنسري نیورون راوړه مغز او عصبي سیستم د دې سپاینل کارډ ته دې ته راوړه دا فرمانونه او د آرډرز چې کوم کنه اوس به د دې مخې څه دا به انالایز شي تحلیل به کی دا مغز به څنګه کی تحلیل به کی دا چې کله تحلیل کی او کار به وکي کنه نو دا به بیا د دې نخاع نه یا د دې مغز نه یا د دې نخاع نه سپاینل کارډ نه د آرډرز او د فرمانونو چې کومي د حکمونه چې کومي د بدن مختلفو غړو ته ورسي تاسو ته ما د لیکچر په سر کې ویلي که تاسو چرته بخاري ته لاس وړئ تاسو ولې بیرته په چټکۍ سره د لاس دلته راوړئ اوس درته دې جواب ښه دریم قسم چې کوم دی هغه د موږ سره کنیکټیو نیورون څه شی دی ارتباطي نیورون دی ته وایي ښه دا څه دوی ورسره د سنسري نیورون او د موټر نیورون دا دواړه کنیکټ کوي دریم څه شی دی دریم نیورون چې موږ سره دی هغه کنیکټیو څه شی کنیکټیو مطلب ارتباطي کنیکټیو نیورون کنه دا څه شي دا کنیکټیو نیورون څه دی دا سنسري او موټر نیورون سره کنیکټ کوي ها تاسو ته ما ویلي تاسو کله په بخاري باندې لاس کې دی ګرم چبر باندې لاس کې دی کنه چنک باندې تاسو بیرته ولې زر لاس راوړئ ورې دا محیطي عصبي سیستم دی محیط د سکین دی پوستکی دی صحیح ده دا پوستکی دی دا د هلته لاس کېښوده په دې باندې چې تا کله لاس کېښوده نو هغلته چې کوم ګرموالی و یا ته سېزلې هغه میسج څه هغه راشي محیطي عصبي سیستم دا میسج ولیده کنه واخیسته دا راوړي د سنسري نیورون په واسطه د حسي نیورونونو په واسطه باندې دا راوړي دا میسج سپاینل کارډ ته ورکړي شمزۍ کې چې کوم دی نخاع او برین ته ورکړي هغوی څه شی وکړي هغوی فیصله وکړي کینه ولکه سپاینل کارډ ته مو وایي ته کینه څنګه چلې ولکه څه پېښه ده هلک ګوره هلته یې لاس په بخارۍ باندې ایښی دی څه وکړو ورسره لاس وځېږي تاوان ورته لري که نه بس هېڅ برین او دا سپاینل کارډ فیصله وکړي چې بس دا لاس دې رالرې کړي څنګه کړي لاس دې رالرې کړي بس هغې مخکې څه د موټر نیورون په واسطه باندې ما تاسو ته مخکې ویل موټر ته ولې موټر وایي ځکه هغه خلک وړي راوړي دوی څه شی دوی فرمان وړي دوی آرډر وړي دوی حکم وړي دوی بیا څه شی وکړي دوی چې فیصله وکړي چې دا لاس دې رالرې شي هغه موټر نیورون چې هغه راشي سنټرل نروس سنټر نه پیریفرل نروس دی محیطي عصبي سیستم مطلب د سکین ته راشي د پوستکي ته بس لکه هلته خو فیصله وشي چې دا لاس دې لرې شي پیغام چې بېرته راشي ته لاس لرې ولې دا ما دا پروسس څومره په تقریبا 1 منټ خو یې ونیو چې لاس کې د سنسر نیورون یوسي او بیا هلته په مغز او دغه کې انالایز شي بیا بېرته موټر نیورون راوړي که نه او بیا څه کوي ته لاس رالرې کړي دا څومره سخت پروسس ما تاسو ته بیان کړي مثال په سختۍ سره خو دا څه دی د سیکنډ په سلمه حصه کې کېږي دومره تیزي د سیکنډ په سلمه حصه کې سیکنډ څومره کم دغه دی زموږ اساسو په دغه کې چې کوم دی واحداتو کې یونټس کې چې موږ دا وخت اندازه کوو هغه ټولو نه کم څه شی دی سیکنډ دی که نه څه شی دی سیکنډ دی د سیکنډ په سلمه حصه کې دا څه شي جواب هم ورکړي ورته وایي چې زه لاس دې لرې کړه ښه نو دا څه شی و سنسري نیورون حس اخلي د محیطي عصبي سیستم نه پوستکي نه مثال او دغسې بیا موټر نیورون څه شی کي موټر نیورون دغه کوم آرډر چې وشي فرمان وشي په مغز برین او سپاینل کارډ کې هغه بیا بېرته څه شی کي محیط ته وسي یا مثال تاسو ځئ په لاره باندې روان وي خپه کې مازغی لاړ شي که نه او بس زر د خپله دې خوا کې ازغی ته لرې نو دا څه شی کوي دا همدغه عصبي سیستم دی او غټ لاس په دې کې د چا دی د نیورونز دی سنسري موټر او کنیکټیو مطلب ارتباطي ها یا تاسو مثال هسې لاره باندې روان یې بس एकदम یو کمر شانتې راشي یا یو کویه شانتې راشي ته زر شاته شي یا ودرېږي एकदम ودرېږي چې مخکې نور نه ځم دا وجه څه کېدی شي هغلته چې دا سنسري آرګن سترګې دا ویني چې و کمر دی کول ویدې بیا د اسرائیل برپسي که نه نو سترګې د هغه کمر ویني یا هغه کویه ویني که نه هغه کنده شانتې ځای چې کوي هغه ستا دا سنسري آرګن دا سترګې ویني او داسې مغز له معلومات ورکړي سنسري نیورون په واسطه باندې هغوی موټر په واسطه باندې ورته جواب راوړي چې بس ټاپ شه نور مه ځه صحیح ده ښه دا د نیورون ډولونه اوس یو بله اصطلاح ډېره کارېږي تاسو شاید اورېدلې وي سایناپس هغې ته وایي څه شی ورته وایي سایناپس څه شی سایناپس اوس دا سایناپس څه شی دی ګورئ دا داسې یوه شانتې وړه شانتې سپیس دی یوه فضا ده څه شی دی فضا شانتې د سپیس دی په دې کې د یو نیورون اکزون دا لکۍ شانتې کوم ده دا اکزون د بل نیورون د ډینډرایډس د شاخونو سره صحیح ده د یو نیورون اکسون او د بل نیورون څه شی ډینډرایډ د دوی ترمنځ دا فضا ده دا ساینپس په دې فضا کې څه په دې ساینپس کې پیغام رسونکي اکسون اخیری برخه څخه د کیمیاوي کیمیکلز کیمیاوي توکي شته هغه افراز شي چې کله هغه افراز شي د همدې توکو د لارې چې عصبي پیغامونه د یو نیورون ته بل ته څنګه کېږي ډول کېږي اوس دا نیورون د زموږ تاسو په پوستکي کې دی
دې څه شی وکړه د دې د چیبر یا د دې بخارۍ د ګرموالي حس وکړه سنسري نیورون دی دوی څه دا یو نیورون څه دا دې حس وکړه د دې نیورون د اکسون دا برخه د لکۍ چې کوم دا د بل نیورون دغه سډنډرایډ سره نښتي ګوره دا شاخونه دي کنو مثال صحیح ده دا څه شی دي شاخونه دي دا څه شی شو دا اکسون شو نیورون شو دا ډنډرایډ سي دا شاخونه شانتي دا د اکسون سره نښتي دا څنګه د اکسون سره نښتي ګورئ دا ډنډرایډ سي د بل نیورون د اکسون سره نښتي دا اکسون دی کنه اکسون د لکۍ د دې شاخونو سره نښلي د بل نیورون د شاخونو سره بیا د دې نیورون د لکۍ سي اکسون دا د بل شاخونو سره ډنډرایډ سره نښلي په دغه طریقه باندې په دې کې یو سپیس رامنځته کیږي فضا باغی کې کیمیکل څه راځي کیمیاوي توکي نیورو ترانسمیټر راځي ها نو هغه چې کله افراز شي نو بیا دغه سي د یو نیورون نه بل ته څه شي کیږي پیغام لیږدول کیږي صحیح ده دا د سیلین شانت دی دا برق څنګه زی راځي خو ټول یو لین کنه نه خته یې دغه سي دوی سي یو لین جوړ کړی دی صحیح ده ها اوس موږ راځو او وایو دغه نروس سیستم څه شی وایو نروس سیستم به وایو ها دا خو لکه هغه بیسکس اساساتو نیورون تاسو زده کړو او د دې نروس سیستم چې کوم دی عصبي سیستم د دې په یو عمومي کنسپټ باندې تاسو خپل ذهن خلاص کړئ لکه کنسپټ یو ایډیا تاسو سره اوس پیدا شوله چې داسې یو څه شته دی داسې یو پیرزوینه چې ورته ویلی شي کنه الله تعالی موږ باندې داسې پیرزوینه کړې چې موږ ته د سکند نه په ډېر تیز وخت کې داسې یو څه راکړي دي چې موږ هغه هېڅ کړو بېرته ورته جواب ورکړو او ځان د هغه خطر نه بچ کړو ها اوس راځو موږ وایو نروس سیستم دا خو بیسیک اوس دا نروس سیستم چې کوم دی دا د میلیونز نیورونونو نه جوړ دی څومره نیورونونه میلیونز پیژنئ میلیونونو نیورونونو نه جوړ دی د چا نه میلیونونو نیورونونو نه صحیح ده په میلیونونو نیورونونه چې دي دا راوځي شوي دي او موږ د نروس سیستم جوړ کړی عصبي سیستم یې جوړ کړی او په دوامداره ډول چې دوی د بدن نه د بدن داخلي برخې یا چاپیریال څخه دوی اطلاعات راټولوي ډیټا راټولوي معلومات کوي دا راټول کی او دا همغږی دغه سي تعبیر لپاره تشخیص لپاره کنه چې دا څه شی دی خطر لري نه لري کنه هغه ډیاګنوزز وکړي تشخیص وکړي هغې نه وروسته دې ته څه شی ورکړي ځواب ورکړي صحیح ده ها بیا دغه نروس سیستم چې کوم دی عصبي سیستم دا عصبي سیستم بیا په دوه قسمونو یا په دوه ډولونو ویشل شوی دی څه شی نروس څه شی سیستم زه به شارټ کټ ولیکم صحیح ده دا نروس سیستم څه دی دا په دوه ډولونو بیا ویشل شوی دی یو ته ویلی شي CNS څه شی CNS Central Nervous System مرکزی عصبي سیستم Central Nervous System او بل ته چې کوم دی هغې ته ویلی شي PNS څه شی PNS Peripheral Nervous System مطلب محیطي عصبي سیستم تاسو وکړئ عصبي سیستم په څو ډولونو ویشل شو په دوه یو ته چې وایي CNS او PNS لنډ یاد کړئ مطلب مرکزي عصبي سیستم او محیطي عصبي سیستم صحیح ده دا خو به نه هېرېږي ها اوس په دې CNS کې چې کوم دی دا CNS سنټرل نروس سیستم ما تاسو ته څه ویل سنټرل نروس سیستم دغه دا چې کوم دی دا بیا دوه برخې لري څنګه دوه برخې لري مطلب د دوو برخو نه دا سنټرل نروس سیستم جوړ شوی دی یو ته موږ وایو برین مطلب دماغ مازغه څه شی ماغزه او بل څه شی دی سپاینل کارډ دی څه شی دی سپاینل کارډ مطلب شوکي نخاع یا نخاع ساده چې کوم ته ویل شي اوس په دې PNS کې چې کوم دی نروز دي څه شی دي نروز دي نروز څه شي ته ویلی شي دا دی په دې PNS کې څه شی دی په دې کې نروز دي عصبي رشتې دي په دې کې نروز مطلب عصبي رشتې دي او دا نروز یا د عصبي رشتې څه شي نه جوړې دي او دا د اکسون او ډنډرایډ نه جوړې دي کنه صحیح ده اکسون پلس ډنډرایډ موږ مخکې ویلي کنه چې د یو نیورون اکسون هغه لکۍ چې موږ رسمه کړې وه د بل نیورون د ډنډرایډ هغه شاخونه هغه سره نښتي کنه نو دا ټول نیورونونه یو ځای شوي او داسې یو نرو یې جوړ کړی یوه رشته جوړه کړي صحیح ده او هغه چې کوم دی هغه PNS جوړوي محیطي عصبي سیستم موږ ته جوړوي ها اوس موږ راځو بحث کوو په دې یو باندې ګورئ دوی چې کوم دی دا سنسري صحیح ده سنسري مطلب حسي دا په خپله په څو ډولونو ویشل شوی دی سنسري موږ مخکې ویلي حسي دا څه شی کوي سنسري نیورونز په دې کې شامل دي دا چې کوم دی د دې باډي نه صحیح ده د دې باډي د زموږ د بدن نه محیط نه پیغام واخلي میسج واخلي هغه چاته اوسي برین یا سپاینل کارډ او بل موږ ویلي موټر نیورونز کنه موټر نیورونز موږ ویلي په هغې کې څه شی وشي هغه برین او سپاینل کارډ چې هغه پیغام تحلیل کړي هغه انالایز کړي تحقیق پرې وکړي خبره پرې یو ځای وکړي مشوره وکړي چې کله هغوی مشوره او خبره لکه یو ځای وکړي بیا یو اډر ترې جوړ کړي صحیح ده یو حکم یو میسج ترې جوړ کړي بېرته ورته دا راولیږي مسل ته راولیږي عضلاتو ته زموږ ستاسو بدن عضلات څه دي دیو ته راولیږي صحیح ده ګلین ته لیږي غدې ته غده به بحث کوو د خیره دا چې دی 6 چپټر دی که نه په 7 چپټر کې په 1 چپټر کې د خیره انډوکراین دی په دې کې دا غده او هارمون د هر څه موږ وایو ښه ګورئ مسل ته راوړي
عضلې ته ګلینډ ته راوړي غدې ته راوړي کنه دغه ته راوړي او بل چې کوم دی مختلف نرవ్s په دې کې دي ښه نیورونونو لکه حسي او حرکي تارونو مجموعه ده دا نرవ్s څه دي مختلف نرవ్s چې کوم دي مختلف نه هغه مختلف نرవ్s دي ښه مختلف صحیح ده هغه څنګه یې ګډ شوي شانتي په دې کې د نیورونونو د حسي او حرکي چې کوم دي د دې تارونو یوه مجموعه ده د مختلف نیورونونه صحیح ده نیورونونه موږ نرቭ صحیح ده دا نرቭ موږ په څو قسمه ویلي سنسري شو حس اخلي یو دا رشتې شوي بل څه شو موټر شو میسج بیرته راوړي حکم راوړي چې دا لاس مثال لري په دې خو پوهېږئ کنه بل مختلف دي هغوی ځای د نیورونونو د حسي او د دې حرکي د دې تارونو یوه مجموعه ده دا مختلف چې کوم دي کنه ها اوس دا خو لکه موږ یو عمومي خبره په دې باندې وکړه اوس موږ راځو دا وایو دا سی ان اس په خپله وایو څه شی وایو سی ان اس وایو اول به دا سی ان اس وایو سنټرل نروس سیستم په دې کې برین او سپاینل کارډ شامل دی ها اوس دا سنټرل نروس سیستم څه په دې کې موږ ویل برین او سپاینل کارډ شامل دي او دوی څه شي دي دوی مثال لري د انسپیکشن والا ونی څنګه نظارت والا ونی نظارت والا کوم دي ول امتحان کې ناس یو بدر باندې راشي د سپټ پټ ګوري دی دا کې کنه نظارت والا خو تاسو یادېږي ها نو دا څه شي دوی څه شي کوي انسپیکشن کوي نظارت کوي دا سنټرل نروس سیستم څه دی دا ټول بدن نظارت کوي صحیح ده ګوري مطلب د چاپیریال نه او دغه د بدن د دننه څخه د اطلاعات اخیستل شوي چې کومي د اطلاعات دا راخلي تعبیر کی تفسیر کی او جواب ورکړي کنه اوس په دې کې موږ دوه برخې ویلې یو برین او بل سپاینل کارډ راځو موږ په دې برین باندې خبره کوو صحیح ده په برین باندې خبره کوي ګوري دا برین چې کوم دی د مازغه صحیح ده مازغه دا د اطلاعات واخیستلو او د دې د تعبیر او د دې د تشخیص او د دې تحلیل لپاره یو مین مرکز دی یو غټ مرکز دی اصلي مرکز دا دی دلته تحلیل کیږي دلته تعبیر کیږي دا میسج دوی څنګه کیږي دلته تعبیر کیږي ښه پوری د فکر دغسې عاطفه چې کوم ورته وایي صحیح ده او دغسې د کړنو او دغسې احساس او حافظه صحیح ده زموږ میموري د دې دنده لري صحیح ده موږ چې دا فکر کوو مغز په واسطه کوي عاطفه او یو حس چې کومي کنه احساس موږ کوو غم درد کنه وطن احساس او خوا دې خوا کنه دغسې دا کړنې او فعالیتونه چې کوم کوو هر څه د دغه پورې مربوط دي برین حافظه هغه پلان کې څنګه چل کړو ولا زما خو حافظه کار نه کوي ما نه هېر شوی دی نو مازغه کار نه کوي مقصد د دوی چې کوم دی دا مین سنټر چې کوم دی هغه برین دی ښه اوس په دې کې چې کوم دی دا په درې قسمه ویشل شوی دی دا برین یو ته چې کوم دی برین دا صحیح ده برین چې کوم دی دا په درې قسمونو په درې ډولونو ویشل شوی یو ته ویلی شي سمال برینز صحیح ده سمال برین مطلب واړه دماغ صحیح ده او بل چې کوم دی لارج برینز دی مطلب غټ دماغ کنه دماغ اصغر چې کوم ورته ویلی شي او اکبر ها او بل چې کوم دی په دې کې برین سټیم شامل دی د مغز ساقه چې په پښتو کې ورته وایي صحیح ده برین مطلب مازغه او سټیم چې ویلی شي ساقې ته برین سټیم شامل دی اوس راځو او موږ خبره کوو په دې لارج برین باندې دا غټ دماغ چې کوم دی دماغ اکبر چې کوم ورته ویلی شي ګوري دا چې کوم دی تر ټولو غټ دماغ دی نوم له وګورئ تاسو لارج برین غټ دماغ نو دې څه دي غټ دي په دې کې د لوړې ژورې شانتي دي صحیح ده تاسو دغه عکس هم وګورئ دغه سې دي کې لوړې ژورې دي مخکې او شا طرف ته یوه لویه ژوره لري صحیح ده دوی څه شی لري مخې نه شا طرف ته صحیح ده د مخې نه شا طرف ته په دې منځ کې یوه لویه ژوره ده دا چې کومي دا دماغ په دوو برخو ویشي صحیح ده ډولونه نه په دوو برخو ویشي یو رایټ طرفي او بل څه شی لیفټ طرف ته نو دې ته ویلی شي یو څه شي رایټ طرف شي او بل څه شي لیفټ طرف شي او هغې ته بیا کوره وایي هیمیسفیر نیمه کوره ورته وایي ښه هیمیسفیر نیمه کوره او لیفټ هیمیسفیر مطلب ښی نیمه کوره او چپه نیمه کوره موږ مخکې ویلي کړه د مخې نه شا طرف ته څه شی شوی یو ژوروالی شانتي یو ګروپ شانتي ښه لیفټ هیمیسفیر صحیح ده او بیا رایټ هیمیسفیر په دوو نیمه کورو باندې ویشل شوي ښه اوس دا لیفټ هیمیسفیر چې کوم دا چپ نیمه کوره دوی څه پیغامونه د بدن نه د ښي بدن ښي طرف چې کوم دی دا د دې نه دا حسي پیغامونه چپ هیمیسفیر اخلي ښه لیفټ هیمیسفیر یې تېخ دغسې د دوی حرکات کنټرولوي بیا دا رایټ هیمیسفیر چې کوم دی دا ښي طرف چې کومه نیمه کوره ده د دماغو دا د کیڼې برخې نه صحیح ده د بدن د چپې برخې نه دوی نه پیغامونه اخلي او د دوی حرکات کنټرولوي ښه د دوی نه چې کله پیغامونه واخلي او د دوی حرکات کنټرول کړي بیا لکه دا خو د دوی دنده شوله بل دا لوی دماغ چې کوم دی دوی تاسو ته د زده کړې توان درکوي صحیح ده تاسو څه زده کوئ دا د لوی دماغو کار دی حافظې او ادراک د دوی دنده لري په دې لوی دماغو کې د عصبي پیغامونو د لیږد او د ترانسپورټ لپاره پیاوړي مرکزونه دي او هغه لکه یو د هغې نه چې کوم دی هغه تیلامس دی څه شی دی تیلامس صحیح ده تیلامس چې کوم دی د عصبي پیغامونو د لیږد لپاره یو مرکز دی اوس په دې کې څه شی وشي د محیط نه چې کوم دی د عصبي د حسي پیغامونه چې کوم دي دا د محیط نه راټول شي مختلفو برخو نه او دا تیلامس ته راټولېږي ښه په دې مغز کې چې دا تیلامس کومه برخه ده بیا د دې نه لاندې یو بل مرکز دی هغې ته هایپوتیلامس وایي ګوره تیلامس همدا تیلامس شو صحیح ده تیلامس او هایپو چې ته وایي هایپو ویلی شي لاندې ده
هایپو لاندې تلامس نه لاندې یوه برخه ده هغې ته هایپوتلامس ویلی شي. دوی څه شی کوي؟ دوی د حیاتي فعالیتونه چې کوم دي دا کنټرول کوي. حیاتي فعالیتونه لکه څنګه؟ په دې کې راتلی شي لکه بریتینګ ریټ، ریسپایریشن ریټ، صحیح ده، ریسپایریشن ریټ پکې راتلی شي. ار کنه ریسپایریشن ریټ د تنفس اندازه چې کوم ده دا کنټرولوي. دغسې هارټ ریټ چې کوم دی د زړه هارټ ریټ د زړه د درزا څه ده د اندازه د دوی لیول دا څنګه کوي لکه کنټرولوي. بل د لوږې او تندې دغسې د بدن د تودوخې تنظیم، صحیح ده، لوږه شوله سټارویشن چې کوم ورته ویلی شي، تنده شوله، دغسې د بدن دا تودوخه چې کوم ده دا څوک کنټرولوي؟ دا هایپوتلامس، صحیح ده. څه شی کوي؟ دا هایپوتلامس دوی تنظیموي او د حس کولو مرکز دی. صحیح ده، لوږه چې کوم حس کېږي هغه هایپوتلامس په واسطه باندې، دغسې موږ ویل تنده چې کومه حس کېږي د هایپوتلامس په واسطه باندې، صحیح ده. دغسې د بدن دا تودوخه چې موږ وایو ګرمي مې کېږي، ګرمي دې ولې کېږي؟ دلته یې د هایپوتلامس حس کېږي که نو چې ستا ګرمي کېږي، بیا تا ته پته لګي. د دوی یو مرکز دی او د هارمونونو ترشح کوونکو غدو د فعالیت تنظیموي. هغه غدې چې هغه هارمون لکه ترشح کوي، سکریټ کوي، هغوی څه شی کوي؟ تنظیموي. هغوی فعالیت او کړنې څنګه کوي؟ تنظیموي. هارمون باندې به خیره په نیکسټ لیکچر کې بیا بحث کوو. بل د دې پس چې کوم دی هغه دی سمال برین. څه شی دی؟ سمال برین مطلب واړه دماغ. موږ اول لارج برین ویلو، اوس راځو سمال برین، واړه دماغ وایو، دماغ اصغر چې کوم ته ویلی شي. ګورئ د لویو دماغو نه لاندې او د مغز دا سټم چې کوم دی د برین سټم چې کوم دی د مغز دا ساقه د دې نه شا طرف ته موقعیت لري. د لوی دماغو نه لاندې خو د دې برین سټم نه شاته موقعیت لري، دا واړه دماغ. او دا د دوه نیمو کورونه جوړ شوي دي. ښه، د دوه نیمو کورونه جوړ شوي دي. دوی چې دی دا باډي بیلنس کوي. د زموږ ستاسو د بدن دا بیلنس چې کوم دی دا تعادل دا موږ له دا واړه دماغ ساتي. څه شی کوي؟ دا به زه دلته ولیکم. ښه، څه شی دی؟ بیلنس اف باډي مطلب زموږ او ستاسو د بدن څه شی کوي؟ بیلنس ساتي، تعادل ساتي، صحیح ده. ها، بل څه شی کوي؟ دوی چې کوم دی د مومنټ په کوارډینیشن کې د غټ دغه کوي، کومک امداد کوي. د هغې اصلي مرکز همدا دی. په دې پوهېږئ؟ دا خوځښت چې موږ کوم کوو حرکات د دې کوارډینیشن. ګورئ تاسو به چرسیان لیدلي که نه پوډریان، هغوی څه د هغوی د سمال برین واړه دماغ د اکثریت د سم کار نه کوي. هغوی چې کله په لاره باندې ځي خوا دې خوا کېږي، ځان نشي کنټرولولی، څنګه ګډوډ روان دي، تاسو لیدلي که نو. نو د هغوی د مومنټ کوارډینیشن چې کوم دی د دې حرکت دغه همغږي کوارډینیشن که نه، دا سم حرکت او ناسم حرکت دا څنګه کوي؟ دا کنټرولوي. دا واړه دماغ څه شی کوي؟ مومنټ کوارډینیټ کوي. د هغوی غټ مرکز دی. او د دې عملیو د سرته رسولو لپاره څه عضلو ته دغسې بندونو ته یا پوسټکي هم پکې راتلی شي، سترګو غوږونو څخه اطلاعات ترلاسه کړي او لوی دماغ له نخوا د بدن حرکي پیغامونه کوچنی دا واړه دماغ چې کوم دي دیو ته ورکړي، صحیح ده. او بیا د بدن د غړو د حرکات کوي، صحیح ده. د بدن غړي څه دا بیا حرکت کوي په دې طریقه باندې. بیا څه ګورئ دا لوی دماغ څه دی؟ دا د نخا د بدن حرکي پیغامونه کوچني دماغ ته ورکوي او بیا چې د بدن د غړو د حرکت د سمېدو لامل هم ګرځي، صحیح ده. هغه نخاع چې کوم ده لوی دماغ او نخاع دوی څه کوي؟ د حرکي پیغامونه کوچنیو دماغ ته ورکوي. ولې؟ موږ مخکې ویلي چې کوارډینیشن اف مومنټ چې کوم دی د دې حرکاتو د تنظیم چې کوم دی دا ګډوډ نه ځي او ته سم ځي. دا کار د چا دی؟ دا د سمال برین دی. نو دوی څه کوي؟ واړه دماغ دغه حرکات کنټرولوي. بل څه دی؟ بله خبره په دې کې دا کوچني دماغ چې کوم دی، صحیح ده، دوی چې کله ټراوما ویني، مطلب ضربه ویني، زیان ورته ورسېږي که نه، تکلیف ورته ورسېږي، نو د بدن د غړو نارمل حرکات چې کوم دي الحمدلله، ها، کله چې دا کوچني دماغي دیو ته زیان ضربت ټراوما ورسېږي، بیا څه شی کېږي؟ د بدن د غړو حرکات دا نارمل حرکات چې کوم دي دا د لاسه ورکړي، صحیح ده. څه شی وکړي؟ د لاسه ورکړي. بل موږ وایو هغه درېیمه برخه د دې برین د دماغو هغه برین سټم دی، د مغز دا ساقه ده، صحیح ده. برین سټم ګورئ برین سټم چې کوم دی په دې کې د لوی دماغو نه لاندې ده، دا صحیح ده. موږ مخکې وویلي که نو برین سټم کوم ځای کې دی؟ د لویو دماغو نه لاندې دی او د دې شاته بیا واړه دماغ دی. ها، دا د لوی دماغو نه لاندې دی او په برین سټم کې چې کوم دی مستطیلي نخاع ده. څه شی ده؟ مستطیلي نخاع، صحیح ده. هغه میډولا اوبلنګاټا، صحیح ده، دا د مغز یوه برخه ده، هغه تنظیموي. څه شی کوي؟ برین سټم کې مستطیلي نخاع ده او هغه د مغز یوه برخه ده چې هغې ته ویلی شي میډولا اوبلنګاټا، صحیح ده. هغه څنګه کوي؟ تنظیم کوي، هغه ریګولیټ کوي، کنټرولوي. اوس دا چې کوم دی د یو کنټرولر حیثیت لري، دا میډولا اوبلنګاټا. دا میډولا اوبلنګاټا څه دی؟ دا څوک دی؟ دا یو کنټرولر دی، صحیح ده، یو مشر دی. دوی څه کوي؟ اداره کوي، صحیح ده، منیجر غوندې دی. دا څه کوي؟ کنټرولر دی. دوی بیا څه کوي؟ دا زړه چې کوم دی دغسې ډایجسټیو سیستم، دا هاضمي سیستم یا ریسپایریټري سیستم، دا فعالیتونه څه دا ټول د زړه هاضمي او دغسې تنفس سیستم د دوی دا فعالیتونه څنګه کوي؟ دا تنظیموي، صحیح ده. د دوی فعالیتونه څنګه کوي؟ تنظیموي. ها،
دا سپاینل کارډ څه دی دا د برین سټیم سره وصل دی ګوره دا سپاینل کارډ خو په دغه کې کنو په دې شمزیو کې کنو د ملا په دې اډوکو کې دي تیر بیا د دې دا سپاینل کارډ څه دی دا په دې چټ کې دغه څټم چې کوم دی د اډوکې دای شمزي کې راځي ښه د ملا په دې شمزي مربوط دي بیا دا څه دا د دې برین سټیم سره د مغز د ساقه دې څه ونه خلی او دا برین سټیم خو د غټو دماغ سره خدای دی صحیح ده نو په دې طریقه چې کوم دی دا سره وصل شي اول څه شي شوکي نه خاله سپاینل کارډ دی بیا په څه شي دغه دا بیخ څه دی دغه د دې سکل د کوپړی دا بیخ څه دی دغه د منګه دا اړو راړو دغه ځکه چې کوم دی برین سټیم دی او بیا ورپسې لارج برین یا غټ مغز دی دماغ دی اوس راځو منګه وایو دا د دې سینس مطلب سنټرل نروس سیستم دا بل برخه سپاینل کارډ وایو څه شی وایو سپاینل کارډ یا شوکي نه وري سپاینل کارډ څه دی د میډولا او بلانګاټا د ملا د څه د کړیو کې موقعیت لري ښه میډولا او بلانګاټا دغه د دې ټکرې په دې بیخ کې چې کوم دغه دی دغه ځای کې چې کوم دی میډولا او بلانګاټا د اخر کې دماغ برخه د میډولا او بلانګاټا د دې نه بعد چې کوم دی چې شروع شوی دی د سپاینل کارډ دی او په کوم ځای کې د ملا را کړی چې د دې په منځ کې یو کینل دی د سوري شانتي کانال په دې کې دا موقعیت لري په دې کې چې کوم دی ګوري پیریپیرل نرز دی صحیح ده څه شي دي پیریپیرل نرز ورته دي صحیح ده هغه ته پرمانونه ورته لکه مثال لوري ګوري برین چې کومي د سپاینل کارډ هغه د محیط نه د بدن ټول محیط نه هغه نه میسج اخیستي دوی څه کوي د سپاینل کارډ دا میسج چاله ورکی برین دی ورکی سپاینل کارډ سي ملا د شمزي کې کوم دا تار دی شوکي نه دا میسج ورکی برین ته دوی ته چې کله میسج ورکی ګوري دوی د حیاتي عملیو د کنټرول لپاره د خال لاري دوی پرمانونه راوړي او شوکي نه خاص کوم دا د عصبي رشتو پورې نه خته مونږ څه ویلي سی ان اس مطلب سنټرل نروس سیستم پرې کې کوم دی برین او سپاینل کارډ اوس دا سپاینل کارډ د محیطي عصبي سیستم سره نه خته پیریپیرل نرو سره نه خته صحیح ده نور پیریپیرل نرو دغه شروع کیږي سیستم صحیح ده پیریپیرل نرو سیستم د دې نه بعد دې سره څه شي دی دا عصبي رشتې ورپسې نه خته دي او شوکي نه خاص کوم دی هر یو عصب یو بطني او یو د ظهري برخه لري ښه بطن طرف ته یو بل ځای طرف ته او بطني رشته چې کوم دا خوځیدون کې نیورونونه لري چې عصبي پیغام دا د مرکزي عصبي دستګاه څخه عضلاتو ته وړي او دغه سي بلین غدواتو ته وړي صحیح ده عضلات او غدوات ته وړي ګوري بیا دا بل رشته چې موږ ویلې زهري رشته کنه ظهر مطلب ظهر د زهري نه د زهري رشته چې کوم دا حسي نیورونونه چې اطلاعات د حسي اخیزو څخه مرکزي عصبي سیستم ته صحیح ده مرکزي عصبي دستګاه چې کوم دی هغه ته ورته بیا د سپاینل کارډ چې د پیغام د لیدلو برسیره د بدن ځینې غبرګونونو یو مهم مرکز هم دی صحیح ده پیغام خو لیکدای خو د ځینو دا څه دی څورته غبرګون کنه ریاکشن یا عکس العمل دا غي یو مین مرکز هم دی دغه څه خبرګون محرک ته د عضلو له ناڅاپي او غیر ارادي ځواب څخه عبارت دی غبرګون څه مطلب محرک ته د عضلو له ناڅاپي او غیر ارادي ځواب څخه غبرګون مطلب دغه عبارت دی ګوري تاسو یو څوک ټنګ لري خو یو مضبوط دي کشف ته بیا څه کې خو ستا سره دا اراده نه ته به ورغلی مثال د سوله کوم لري کو بس جنگ خښنه دی کنه او په دې جنگ کې مړه تعلم یو ټنګ او تم بس غبرګون خي एकदम تم پس یو شکر څه شي غیر ارادي عضلو ته څه شي محرک ته د ناڅاپي او غیر ارادي ځواب څخه څه عبارت دی غبرګون دی ته وای ښه بل کله چې خپل په خې ګوري تاسو کله د سيزوړن دي شانتي ولي سي صحیح ده کټ کې ناسي دی د سيوچت شانتي ځای کې ناسي په زنګون لاندې پلی ته ګوري ضربه ورسي صحیح ده خپل ځوان دي نیولي کنه کټ کې ناسي او چت شانتي کټ ته وړو کې مثال په لاندې ځمکې ته نه رسي او زنګون لاندې کوم دا پله ده هغه ته ضربه ورسي ټوما او خپل ناڅاپي توګه ګوري تاسو مخه ته ټوپوي صحیح خپل ځوان د کړی او څه شستن دغه کی څو کنه یا سي دغه موي دی بس एकदम راټوله کچنګ راټوله دا څه ته یو خبرګون دی صحیح ده کنه یا تاسو دا دغه کوم کولای شي دا لاس سي ګان مثال تاسو د سینولې کنه لاس د سینولې بعض ټیم کې سکرن شانتي کې دغه یا څه څه ولګي دا څنګه تاسو دا لاس راټولوي غیر ارادي دي کنه یا تاسو سماغه د جنگ مثال درکته څولې د ورغلې یو ټنګ ته کیږي ته غیر ارادي بس په کې څوک ورته دا څه شي دی خبرګون ها وسه د دې د فول پروسس موږ بیانو صحیح ده فول پروسس ګوري سنټر سنسوري نیورون چې کوم دی حسي نیورون موږ په دې باندې مخکې بحث وکړو تاسو کتاب کې چون راغلي دا به زه وایم سنسوري نیورون هغه د بخاري مثال بدل کوم لاس کې خو د سنسوري نیورون هغه هیڅ ګرمواله هغه راوړ سپینل کارډ ته او برین ته مطلب نروس سیستم ته راوړ سنټرل نروس سیستم ته هغه ته راوړ هغه څه شو دا میسج کوم دراوړو نو دې څنګه تحلیل کو سوچ په وکړي انالایز کړ صحیح ده دا شکل انالایز وکړه دوی به جواب ورکړي ولکه دا لاس خو ته په بخاري کې خېری دا تا څه لري ځان لري کنه ډیمیج دی صحیح ده نو دا تا پیدا نه لري ته دا لاس مهرباني وکړه به ته راشه ده نو موټر نیورون سي هغه پیغام راوړي هغه غړي ته مطلب هغه پوسټ کې دا هغه کوم ځای کې چې دا حادثه شوی پیغام هغه ځین راوړي هغه ځای ته څنګه کی راوړي نو بیا ته دا لاس څنګه کی په خیر سره لري ها اوس دا سپاینل کارډ کوم دی دا
د ژور ټپ چې کوم دی پی کنه د هغې له امله نه ترمیم کېږي بېرته نه دغه کېږي داسې ژور شانتې دغه ور واوړي زخم یا ټپ نه هغه بیا بېرته نه ترمیم کېږي نیورونونه چې دي عصبي پیغامونه بیا نه لېږدوي صحیح ده دا هغه سپینل کارډ تخریب کوي انسان که په هره طریقه و اکسیډنټ یې وکړی خوا دې خوا کنه ضربه یې ولیدله نو څه شی وشو دا هغه تخریب کړ بیا دا نیورونونه څه دا عصبي پیغامونه نه لېږدوي ځکه هغه خو کټ شوي که نه نیورون خپل منځ کې کټ شوي نیورون خو په سترګو نه ښکاري او تا لکه پوره د سترګو د بلا شی نیورونونه راجمع شوي دي او دا سپینل کارډ مثال جوړ کړی دی صحیح ده دا شوکي نخاع جوړه کړې تا شوکي نخاع مثال کټ کړله څه اندازه کنه نو بیا هغه صحیح د عصبي پیغامونه څه شي هغه نه لېږدول کېږي او دا امکان هم شته دی بیا چې پښې لاسونه دا دواړه فلج شي مطلب کار ونه کړي صحیح ده دا سپینل کارډ او دا څنګه شي داسې زخم ویني یا مثال کټ شي نو خو تا خو لکه ټول لینک د بدن سره څنګه کټ کړه کنه ټوله رابطه دوی څه شي کېدای شي شاید دوی لکه لاسونه یا پښې څنګه شي فلج شي مطلب بې حسه شي نو باید دا څنګه شي د صدمې نه وساتل شي د ټروما نه احتیاط باید وشي ډېر وروسته بل چې کوم دی زموږ ستاسو هغه پی ان ایس دی څه شی دی پریفرل نروس سیستم څه شی پریفرل نروس سیستم دا دغه چې کوم دی یو دیرش جوړې صحیح ده دا به زه ولیکم یو دیرش جوړې په دې کې سپاینل نرس څه شی دي په دې پریفرل نرس صحیح ده دې کې یو دیرش جوړې پیرا دا څه شی دي سپاینل نرس دي دا به بیا په اناټمي کې تاسو وایي صحیح ده اناټمي کې به بیا تاسو دا لکه هغه سره وایي ډیټیل سره چې دا سپاینل نرس څه مطلب او کرینیل نرس نو سپاینل نرس په دې کې دي څومره جوړې یو دیرش جوړې او بل په دې کې څه شی دي 12 جوړې چې کوم دي هغه کرینیل نرس دي ښه 12 جوړې دا صرف تاسو لکه معلومات واخلئ د سره یو ذهنیت تاسو سره موجود دي چې دومره جوړې کرینیل نرس دي او دومره جوړې څه شي دي سپاینل نرس دي دا به تاسو دا په اناټمي کې ښه ډیټیل سره وایي ان شاء الله که موږ بره لاړو د خیر دا وایو ها دې کې څه شو یو د جوړې سپاینل نرس او 12 جوړې کرینیل نرس اوس دا سینس د بدن ټولو برخو سره وصلي دا پی ان ایس ته محیطي عصبي سیستم زموږ تاسو لاس او دا نور بدن د ټومره اعضاء چې دا به د سینس سره نخلي د مرکزي عصبي سیستم کې موږ څه ویلي برین په کې سپینل کارډ مازغه او د ملا د تیر کې کوم تار دا مرکزي عصبي سیستم نو د دې نه علاوه څه شو پی ان ایس محیطي عصبي سیستم شو نو دا پی ان ایس سره دا د سینس سره څنګه شي وصل شوی دی هغه نخلي اوس پی ان ایس کې کوم دی سی او رکی برخه شامل دي هڅه مخلي او دغه سي حرکي برخه لاس څنګه کوي لاس حرکت کوي کنو خپل حرکت کوي کنو نو دا غریبه کې شامل دي دغه سي هڅه مخې سره شي د ټول پوسټ کې وسه هڅه صحیح ده هڅه بل چې کوم دی بدی کې حسي برخه د حسي غړو اطلاعات سي نستر دی په دې په دې حسي برخه چې کوم دی لاسونه خپي وغیرہ دا چې د حسي غړو اطلاعات زموږ تاسو دا دغه چې کوم دی حس چې خسل شي هغه غړي عموما دا ټول پوسټ کې کوم دی دا حس خسل شي حسي غړو کې چې راځي شي ګور اول خو کوم دی دا پوسټ کې خپل حسي غړي دی حس اخلي سترګې حسي غړي دي صحیح ده وګي حسي غړي دی صحیح ده دا جمع څه کوم ده دا نو دوی څه کوي دوی چرته لیک دی دا پیغام دا سی ان اس ته لیک دی هغه دسګاچ کوم دا سنټرل نروس سیستم برین او سپینل کارډ حرکي برخه حرکي غړو دا عصبي پیغام لیکدول په غاړه لري صحیح ده او دا سي ارادي او غیر ارادي دسګاوي دي صحیح ده سنټرونه ها اوس ارادي اعصاب سیستم دې باندې موږ بحث کوو ورې محیطي حرکي نیورونه پدې کې په ارادي عصبي سیستم کې کوم دی ارادي زموږ تاسو خوا کې کوم دا اعصاب سیستم دی پدې کې څه شي دي پدې کې محیطي حرکي نیورونه دي ښه محیطي حرکي نیورونه پدې کې دي او بیا دا د سکلیټي عضلې تحریک کوي هغه سټیمولیټ کوي تحریک کوي او زموږ تاسو د کنټرول لاندې دي دا ارادي اراده څه مطلب خو چې زموږ تاسو د کنټرول نه لاندې کړو بل پکې دی هغه خودکار خود مطلب خپل او کار خپل یو کار کوي صحیح ده آزاد دي چې دي غیر ارادي اعصاب سیستم دي کې چې زړه راتلی شي د خویا عضلات کوم ویلي کورې عضلات خو موږ درې مثلا سکلیټي پکې ویلو سکلیټي زموږ تاسو په دغه کې سیستم په واکې دي زموږ تاسو اډوکو په سینه ختی دي لاس زړه کوم صحیح ده لاس راټولوم نیټولم هغه نو تاسو واکې خو دا زړه چې کوم دی خویا عضلې نه جوړ یا د زړه عضله خپل د خویا عضلات د تنفسي او دغه سي هاضمي دغه سي د قانوني چې کوم دي دا د خویا عضلات په سره باندې لکه جوړ شوی دي دوی انقباض تنظیم دا څه دي همدارنګه د غدواتو فعالیتونو تنظیم غدوات څه دي نیکست لیکچر کې د خیر وایو دا غدوات څه دي د دوی فعالیت چې کوم دی دا تنظیم دا په خپل غیر ارادي زموږ تاسو خوا کې نه دي اتومات ډول باندې څنګه کی تر سره کی او بیا چې کومي دا زموږ تاسو د کنټرول نه څنګه دي بعد دي خود سره دي خودکار عصبي سیستم هم دی لري خود سره دي لکه ماشومان څه کوي تور ته کینه هغه نه کین هغه څنګه دي خود سره دي خودکار دي کنه یو مثال دغه اعمال د غیر ارادي اعصاب له خوا څنګه کیږي تنظیمېږي د عصبي سیستم روغتي کېدو اغیزه ده کنه دا ګوري روغتي کوونکي ټکي عصبي سیستم د فعالیتونو څنګه کی بدل کی لکه مثال د دې نشم دی دوی دا
حس کول چې کوم تعبیر کول تشخیص کول یا بهرنۍ محرکو ته دا جواب چې کوم دی دا ورکول یو باندې زیات اغیزه لري او ګوري بعضې چې کوم دي د دې نه عصبي سیستم د فعالیتونه څنګه کوي چټکوي تیزوي او بعضې څنګه کوي راټیټوي اوس الکول چې کوم دي هغوی د دې عصبي سیستم فعالیتونه چې کوم دي هغه راټیټوي ښه نو دوی څنګه کوي دا راټیټوي مغزو ته د ځینې رېږدې کوونکو توکو د ننوتلو له امله څه کیمیاوي پیغام رسوونکي هغه زیات تولید شي کله چې ګوري دوی ډېر زیات تولیدي کړي ځینې توکي لکه کیمیاوي پیغام رسوونکي چې کوي هغه ډېره موده په سیناپسي فضا کې پاتې کیږي سیناپس موږ ویلو چې د یو نیورون اکسون د بل نیورون د ډندرایټ سره نښلي هغه ته فضا رامنځته کیږي ښه نو په سیناپسي فضا کې دوی څه شي پاتې دویم سیناپسي نیورون دوی زیاتره تحریک کړي صحیح ده دا زیاتره تحریک کړي بیا په قرار ډول کیمیاوي پیغام رسوونکي کې هغلته ځای ونیسي دا خو لکه دوی د احتیاط لپاره کې وکنه احتیاط روږدي کېدل معتاد کېدل څه شي الکول چې کوم دی هغه د عصبي سیستم فعالیتونه کته راولي بعضې مواد چې کوم دي هغوی اوچتوي عصبي سیستم فعالیتونه ښه بل چې کوم دی په دې کې موږ وایو سنسري آرګنز څه شی سنسري آرګنز مطلب حسي آرګنز مطلب غړي ګورئ د حسي غړو نه چې کوم دی موږ دا اوس وایو حسي غړي ستاسو د دغه تاسو وګورئ لفظ د حسي غړي ګورئ حسي آخذې چې کوم دي هغه محرکونه پېژني چې کله وپېژني د هغوی اغېزه په عصبي سیستم عصبي پیغام څه هغه بدل کړي عصبي پیغام باندې بدل کړي او بیا چې کومي هغه عصبي رشتو په واسطه باندې سینس ته لاړ شي هغه بیا تعبیر او تشخیص شي که نه هغې ځواب راشي لکه تاسو لیدلي لکه د هغې نه چې کوم دی یو سترګه ده څه شی دی سترګه ده تاسو ګورئ که چېرته ستاسو تر سترګه نه وي خو دغه غټ تاوان وکړ اوس تاسو سپی را روان دی لرې ځای نه تاسو ګورئ ښه را روان دی را نږدې کېږي اوس د مغز له معلومات څوک ورکوي چې دا سپی را روان دی سپی خو اواز اوس مثال نه کوي ستا دا سترګه دا حس اخلي چې شی خو را روان دی پرېږدي مې نه یا مثال پوسته کې صحیح ده ګرموالی یخوالی او دا شیونه دا څنګه میخانیکي فشار او لمس دار لکه حس کوي یا پوزه شوله چېرته بس ښایسته خیرات شوي که نه شنه لوګي خېږي هغه په سترګو باندې حس کوي بس مازغه ته وایي چې خدای شته دی دا خیرات دی او بس داسې بوی هم حس کړي پوزې په واسطه باندې بیا هم درته مازغه وایي چې مړه 100% اوس خیرات دی راځه چې ورځو نو دغسې غوږ باندې بس ګروپ کې ته ملګري میسج وکړي ولکه راځه که نو دې دقیقه کې خیرات دی که نه میخې پکې حلاله کړې ده نو څنګه یي غوږ په واسطه باندې یا مثال سپی را روان دی او تی مثال نه یا خوا کوڅه کې دی یا خوا دې خوا پناه دی او ته وایې چې مثال غلا خو مې وکړله خو اوس مې که دا سپی پرېږدي سپی اوس ته مثال نه وي او ایسته یکدم یې غپا شروع کړه لکه نه درپسې دی نو دا د دې سپي اواز ته په کوم ځای اوري خو په غوږ یې اوري که دا یو سینسري آرګن دی دا غوږ څه شی دی یو حسي غړی دی دا څه وکړي د سپي د اواز څنګه کړي عصبي پیغام ته کنورټ کړي او مغزو ته یې ورکړي چې خدای شته دی سپی مې نه پرېږدي راپسې دی ښه دغسې ژبه چې کوم دی بیا چې کله ته خیرات ته لاړ شي او د هغې دغه وریجو او غوښې که نه هغې دا خوند ته ویني هغه چک کړي څومره خوشحالېږي نو د هغوی دا خوند چکول دا څه دی د ژبې په واسطه باندې دا څه شی شو یو حسي غړی دی دا ژبه نو هغوی خوند چې کوي هغه ژبه چک کړي حسي نیورونه والي مغزو ته اوسي که نه او ته خدای شته دی دې اشپز په لاس کې غټ برکت دی ښایسته شی پوخ کړی که نه نو دا ټول څه شی دي دا سنسري آرګنز دي یو د هغې نه چې کوم دی موږ راځو یو اوس وایو سکین دی ښه سکین چې کوم دی پوستکي ته ویلی شي ولې دا پوستکی څه دی خوږ صحیح ده خوږ درد که نه خوږ دغسې تودوخه چې کوم دی ګرموالی سړښت چې کوم یا یخوالی میخانیکي اخیزې لمس لمس چې کوم تاسو کوئ دغسې فشار ته لرې شه مړه موږ 2 نفر په سیټ کې ناست یو ته پکې درېیم راشي نو څنګه کېږي دا فشار ته حس کوې که نو 3 کسان ناست یو موږ دې ته هم کړي نو د دې په مقابل کې حساسیت زموږ ستاسو د بدن پوستکي کې دا ځای لري اخیزې پکې دي موږ هغه حس کوو عصبي پیغام تبدیل کړي هغه کنورټ کړي صحیح ده او بیا د خوږ حس کول چې کوم دي دا ډېر زیات مهم دي ځکه موږ خطر نه بچ کوي موږ د خوږ نه بچ کوي موږ د ناروغیو نه بچ کوي صحیح ده دیو نه موږ خبروي چې کله خبر کو بیا خبر شو موږ بیا ځان خپله بچ کوو که نه د بدن د تودوخې د اصلي داخلي بدن د تودوخې داخلي آخذې چې کوم دي هغه د وینې د تودوخې په دغه کې چې کوم دي ډېر سنسټیو دي ډېر حساس زموږ ستاسو پوستکي وګورئ بار چې کومې آخذې دي موږ بار محیطي عوامل چې کومي هغوی دغه چې کوم دی موږ حس کوی شو خو داخل کې چې کومې آخذې دي هغه د وینې د تودوخې باره کې ډېر زیاتې سنسټیو دي حساس دي ښه هغې باره کې اساسي دي سکلیټي عضلو پورې میخانیکي آخذې لري سکلیټي عضلې موږ مخکې ویلي وو لیکچر کې کوم ځای کې ځای لري په هډوکو پورې نښتي کړو حرکت کې مهم لوریز موږ ستاسو په واک کې دي دغسې دا چې سکلیټي عضلو کې میخانیکي آخذې او د بدن مختلفو برخو د عضلو وضعیت چې کومي حالات هغې نه خبر اخلي سینس دستګاه ته ورکوي هغلته پرې تحلیل او تشخیص کېږي که نه تحلیلوي بله خبره چې کوم دا ستاسو کتاب کې هغه سکن ګریف ته پوستکي پیوند ګورئ تاسو به کله لیدلي که نه مثال یو انسان هغه مخ وسوځي هغه نه بیا نور پوستکی مخ له ورشي څنګه ورشي دا مخ یې وسوځي دا پوستکی ته لرې کړي بیا مثال مټ نه ورته والي دا پوستکی هغه راوالي دلته ورته فټ کړي چې هلته ورته کله فټ کړي د دې پیوند شوي ځای دا مخ چې کوم دی دلته چې کومې عضلې دي او دا دغه دا او د دې ځای چې تا کوم پوستکی راکښې دلته ایښی دی د دې دواړو کپیلري یو بل سره لینک واچوي بانډ پیدا کړي اړیکه پیدا کړي بس چې دوی کله بانډ پیدا کړي که نه بیا د دې نورو غټو برخو سره څنګه شي اړیکه پیدا کړي اوله وړه اړیکه پیدا شي بیا د غټو برخو سره چې کوم دی ونښلي چې کله ونښلي بیا بیا لږ وخت بعد هغه ترمیم شي کله ترمیم شي نو بیا دا ګریف څنګه شي کامیابه شي ښه اوس راځو په بل یو دغه باندې موږ بحث کوو
سنسري ارګن باندې هغه د آی مطلب سترګه. راځو زه به دا بورډ صفا کړم نو په سترګه باندې به مو اوس بحث وکړو.